السلام علیکم او په خیر راغلی. په نننی ویډیو کې به مونږه خبره اتره کوو د امازون MPL په باره کې چې امازون MPL زمونږ سره څه څیز دی، څنګه به مونږه په امازون باندې MPL سٹارټ کوو، څنګه به مونږه خپل امازون MPL چې دی هغه ګرو کوو. په نننی ویډیو کې به مونږه په MPL باندې خبره اتره کوو. ویډیو به تر اخره پورې ګورئ چې تاسو د MPL په کورس باندې A to Z پوه شئ او تاسو ته بیا سا کنفیوژن نه وي چې زمونږ سره MPL څنګه کیږي او د امازون MPL نه تاسو څنګه پراپټس چې دی هغه جنریټ کولی شئ. که زه تاسو ته خبره اتره وکم د امازون MPL نه تاسو په بلها طریقو چې دی پراپټ چې دی هغه جنریټ کولی شئ، پیسې ترې ګټلی شئ. که تاسو سټوډنټس یئ صحیح ده، که تاسو جاب کوئ صحیح ده، که تاسو امازون کړی وي صحیح ده، بګنر لیول والی، انټرمیډیټ لیول والی یا که تاسو ایکسپرټ یې نو دا تاسو دپاره دا کورس دی صحیح ده. ښه امازون MPL زمونږ سره څه څیز دی؟ امازون MPL زمونږ سره دی مایکرو پرایویټ لیبل. ګوره چې کله مونږ ځان له یو برانډ چې دی هغه لانچ کوو ود اوټ ټریډ مارک رجسټریشن، مونږ غواړو چې د هغې دپاره ټریډ مارک چې دی رجسټرډ نه کو صحیح ده. مونږه د هغې دپاره لوګو دا رجسټرډ نه کو، په هغې دې زمونږ خرچه را نشي. مونږ ځان له په سټارټ کې یو برانډ لانچ کو په خپل نوم باندې صحیح ده، په خپل لوګو باندې، په خپل ډیزاین باندې صحیح ده، او هغه مونږ په امازون کې سیل کو ود اوټ ټریډ مارک رجسټریشن. ځکه په ټریډ مارک رجسټر کولو زمونږ سره ډیره غټه خرچه راځي، نو مونږ به ځان له څنګه یو سیکیور برانډ چې دی هغه لانچ کوو چې مونږ ته بیا څه ایشو چې دی هغه نه جوړیږي. نو کله چې هم تاسو په امازون کې MPL کوئ، مایکرو پرایویټ لیبل کوئ، نو تاسو هغه په اسانه باندې کولی شئ. خو کم طریقه کار چې دی روډ میپ چې دی هغه به فالو کوئ صحیح ده، نو تاسو به هله یو پراپټیبل MPL چې دی بلډ کوئ، جوړوئ، ودروئ به صحیح ده. امازون MPL زمونږ سره څه څیز دی؟ یو مایکرو پرایویټ لیبل دی صحیح ده، چې په دې کې مونږ څه کوو، ځان له یو برانډ چې دی لانچ کوو په خپل نوم باندې یا په خپل برانډ نوم باندې صحیح ده، او هغه مونږه په امازون کې بیا خرڅو. نو کله چې مونږ ځان له MPL لانچ کوو په خپل برانډ باندې صحیح ده، په خپل برانډ نیم باندې، نو هغه به مونږه څنګه کوو؟ هغه مونږ ډیر زیات په اسانه باندې کولی شو. مونږ به څه وکړو، پراډکټس چې دی هغه به ګورو د ټول ناول، چې مونږ یو ښه پراډکټس چې دی هغه وګورو صحیح ده، چې ښه پراډکټ وګورو د هغې نه بعد به مونږ بیا څه کوو، هغه به لانچ کوو. ښه کله چې مونږ امازون MPL کوو صحیح ده، زه به راشم د ټول نه اول چې دی یو پراډکټ چې دی هغه به سرچ کړم. فار ایگزامپل په هوم اینډ کچن کې په دې کټګري کې چې دی ما ځان له یو پراډکټ چې دی هغه سرچ کړلو صحیح ده، زه دلته کې ګورم. اوس که تاسو دې پراډکټ ته وګورئ که نه، دا هم ځان له چا PL لانچ کړی دی صحیح ده، دا هم چې دی دا زمونږ سره MPL دی صحیح ده. اوس که تاسو لاندې راشئ دلته کې زمونږ سره MPL and PL پراډکټس وي، خو کله چې مونږ MPL پراډکټس چې دی هغه فایند کوو صحیح ده، نو د هغې دپاره زمونږ سره ایلیجیبیلیټي ده او په مختلف ټولز باندې هغه مونږ لانچ کوو. نو دا ټوټل طریقه کار به زه تاسو ته درښایم صحیح ده. په دې کمپلیټ کورس کې تاسو به زمونږه یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کوئ د کورس دپاره صحیح ده، چې تاسو ته په ټایم باندې ویډیو میلاویږي صحیح ده. د چینل د گروت دپاره به تاسو زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کوئ. د ملګرو سره به دا ویډیو چې دی شیر کوئ چې هغو هم د دې کورس نه څه فایده واخلي. نو مونږ به آډیټ کوو، که فرض کا زمونږه په دې ویډیوز باندې چې دی ویوز ښه راتلل، لایکس پې ښه راتلل صحیح ده، او خلکو تاسو پې ښه کمنټس چې دی هغه کول د حوصله افزایۍ دپاره، نو انشاءالله دا کمپلیټ کورس چې دی دا به زه تاسو ته A to Z درښایمه. مونږ ځان له یو برانډ چې دی لانچ کړو، اوس دا زمونږ سره پراډکټس دي که نه، مونږ غواړو چې په امازون کې دغه شانتي ځان له یو برانډ لانچ کړو، نو دا به مونږ څنګه کوو؟ ود اوټ برانډ رجسټري مونږ کولی شو صحیح ده. او هغه برانډ چې مونږ لانچ کوو نو په هغه مونږ ځان له چې دی په خپل لوګو باندې هم به لانچ کولی شو. لایک دې ته وګوره صحیح ده، سوپ ډسپنسر دا زمونږ سره یو پراډکټس دی صحیح ده، دا چا لانچ کړی دی، خپل نیم خپل لوګو نیم چې دی هغه یې پې ټیکس لوګو چې کوم ده هغه یې پې مینشن کړي ده. نو دغه شانتې مونږ هم خپل لوګو چې دی هغه مینشن کولی شو صحیح ده.
او مونږ چې دی ښه پرافیټیبل پروډکټ چې دی هغه لانچ کولی شو. نو زمونږ سره په امازون ایم پی ایل کې مونږه څه کوو؟ په امازون ایم پی ایل کې مونږ چې دی ځان له یو برانډ لانچ کوو. صحیح ده؟ زه تاسو ته دا لیکم، دا ځان سره نوٹ کوئ. صحیح ده چې امازون ایم پی ایل زمونږ سره څه څیز دی. وټ از امازون ایم پی ایل؟ زمونږ سره امازون ایم پی ایل څه څیز دی. وټ از امازون ایم پی ایل؟ زمونږ سره امازون ایم پی ایل څه څیز دی. اوس دا ایم پی ایل وای ستا؟ ایم پی ایل زمونږ سره وای مایکرو پرایویټ لیبل ته. صحیح ده؟ که پرس که مونږه یو مایکرو پرایویټ لیبل پروډکټ چې دی هغه لانچ کول غواړو، مایکرو پرایویټ لیبل پروډکټس. صحیح ده؟ چې هغه زمونږه په نوم باندې رجسټرډ وي. صحیح ده؟ رجسټرډ آن اور اون لوگو، چې زمونږه په خپل لوگو باندې، صحیح ده، یا په ټیکس باندې چې په هغې باندې، یا زمونږه په کسټمایزیشن باندې چې دی رجسټرډ وي. صحیح ده؟ نو مونږه به ایم پی ایل چې دی لانچ کوو. صحیح ده؟ د ایم پی ایل لپاره د ټول نه اول مونږه څه کوو؟ پروډکټ هانټینګ کوو. صحیح ده؟ چې مونږه پروډکټ چې دی هغه ښه پیدا کړو. چې مونږه ښه پروډکټ پیدا کړو، پراپیټیبل پروډکټ پیدا کړو. صحیح ده؟ د هغې نه بعد مونږه بیا څه کوو؟ د هغې دپاره پروډکټ سورسینګ کوو. پروډکټ سورسینګ کوو. صحیح ده؟ د هغې نه بعد چې پروډکټ سورسینګ وشي، مونږ چې دی برانډ اپروول چې دی هغه را اخلو. صحیح ده؟ د چا نه را اخلو؟ د امازون نه مونږه برانډ اپروول را اخلو. د دې نه بعد بیا مونږه څه کوو؟ د دې نه بعد مونږه پروډکټ چې دی هغه د امازون ویرهاوس ته چې دی هغه شپ کوو. نو مونږه څه کوو؟ شپمنټ پلین چې دی هغه کریټ کوو. شپمنټ پلین مونږ چې دی د دې دپاره جوړو. صحیح ده؟ چې شپمنټ پلین زمونږ سره وشي، پروډکټ زمونږ سره د امازون ویرهاوس ته ورسي، نو د هغې دپاره مونږ څه کوو؟ پروډکټ لیسټینګ کوو. چې پروډکټ لیسټینګ زمونږ سره وشي، د هغې نه بیا مونږ بعد بیا څه کوو؟ د پروډکټ لیسټینګ نه بعد بیا مونږ څه کوو؟ پروډکټ لیسټینګ اپټومایزیشن. صحیح ده؟ اپټومایزیشن مونږ کوو چې دا زمونږ سره اپټومایز شي. صحیح ده؟ خلکو ته ورسي، په نظر باندې راشي. نو چې خلکو ته، کسټمر ته په نظر باندې راځي، نو په هغې به اډرز دا هم راځي. د دې نه بعد د پروډکټ اپټومایزیشن نه بعد چې دی مونږ بیا څه کوو؟ پی پی سی چې دی هغه مونږ رن کوو. صحیح ده؟ پی پی سی مونږ اټومیټیک پی پی سی چې دی رن کوو. صحیح ده؟ مینول پی پی سی چې دی هغه رن کوو. صحیح ده؟ د دې دپاره. او د دې نه بعد مونږ څه کوو؟ خپل پروډکټ چې دی مونږه څه کوو؟ هغه سیل ته کنورټ کوو. صحیح ده؟ په هغې باندې سیل زمونږ سره راځي. سیل اینډ سیل، بیا مونږه پروډکټ چې دی سیل کوو صرف. صحیح ده؟ چې زمونږ سره دا ټوټل وشي. نو دا زمونږه د امازون د ایم پی ایل کورس فرست ویډیو وه. صحیح ده؟ چې مونږه امازون ایم پی ایل به څنګه لانچ کوو. صحیح ده؟ یا امازون ایم پی ایل زمونږ سره څه ته وایي. نو مونږه په دې کې زده کړل چې امازون ایم پی ایل دې ته وایي چې مونږ ځان لا په یو خپل نوم باندې یو خپل برانډ چې دی هغه لانچ کړو. صحیح ده؟ او هغه مونږ بیا څه کوو؟ په امازون باندې سیل کوو، او د هغې نه مونږ پراپټ چې دی هغه جنریټ کوو. که فرض که تاسو هولسیل ته وګورئ که نه، نو هولسیل کې که فرض که تاسو په امازون باندې هولسیل کوئ، په امازون هولسیل کې تاسو ته دومره پراپټ چې دی نه پاتې کېږي. خو که فرض که تاسو په امازون باندې ایم پی ایل کوئ، نو تاسو ډېر ښه پراپټ چې دی هغه جنریټ کولی شئ. او څومره چې هم غټ غټ بزنسز دي، کاروبارونه دي، هغو څه کوي؟ خپل برانډ چې دی هغه چلی په امازون باندې. نو تاسو هم کولی شئ چې خپل برانډ په امازون باندې وچلوئ. نو که فرض که زمونږه د امازون کورس تاسو کول غواړئ، اے ټو زی تاسو په امازون باندې ځان فوه کول غواړئ، نو تاسو زمونږ سره په دې واتس اپ نمبر باندې رابطه کولی شئ. مونږ به تاسو ته د امازون اے ټو زی کورس درښایو په پښتو ژبه کې. صحیح ده؟ او تاسو به په هر څه باندې پوه کوو چې مونږ به څنګه یو پراپیټیبل ایم پی ایل چې دی هغه لانچ کوو، او څنګه به بیلډ کوو. نو دا زمونږ نننی ویډیو. انشاءالله we will meet in the next video. So bye bye for now. Allah Faman.